افغانستان به د روان کال په فبرورۍ میاشت کې له متحده اماراتو سره 3 ورځې نړیوالې لوبې ولري. په فبرورۍ کې به له استرالیا سره 2 ورځې سیالۍ ولري. همداشان تر جون میاشتې پورې به افغانستان د 2023 زیږدیز 500 ورځ نړیوال جام د سوپر لیګ 3 سیالۍ لري چې په خپل کوربتوب به یې ترسره کوي. همدارنګه له مۍ وروسته نوې RTP پیلېږي چې هغې کې به افغانستان له بنګلادیش سره یو سیریز لري چې پکې 60 ورځې 500 ورځې او ټیسټ لوبې ټولې شاملې دي. له دې ورهاخوا له زیمبابوې سره 3 ورځې 3 500 ورځې او 2 ټیسټ لوبې لري. همدارنګه هغه لوبې چې ټول افغانان ورته په خاص ډول انتظار باسي هغه دا دي چې همدې 2023 زیږدیز کال کې به افغانستان له خپل سرسخت سیال پاکستان سره له مۍ وروسته 3 500 ورځې لوبې ولري چې د مینوالو له شور او جذباتو سره مل وي. له هغه وروسته په سپټمبر میاشت کې ایشیا کپ پیلېږي او ورپسې په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د هند په کوربتوب سره 500 ورځ نړیوال جام ترسره کیږي چې افغانستان لا وړاندې دغه جام ته لاره موندلې ده. په دې هیله چې د افغان لوبډلې دغه لوبې په ټوله مینه سره وګورو او 2023 کال د افغان لوبډلې لپاره یو له لاسته راوړنو ډک کال وي.